ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دغه عدالت او دغه د مساوات او د فکر ازادي دغه واقعات او ذکر کول د ټول خبرو کې مقصد دی داخله کې د شوچتي مرتبه ته رسیدلی او هغه د خو صفات په وجه رسیدلی چار کله عمر رضی الله عنه ډېر زیات غړ ذمہواری دا مسر و دغه باوجود هغه د عدل او د مساوات نو درې د الله د یری د خیال ساتلې دي مونږه په خپل پنځه شپږ فوټه بدن باندې په خپل اهل کې په خپل محله کې مونږ ولې د انصاف نه کار نشو اغستلې. عمر بن الخطاب رضی الله عنه په صفاتو کې دای صفت مخکې موږ ذکر کړو چې دا غي خراجات هغه ډېر محدود انداز باندې وو. یو پیری مالک فیر هغه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه اخل کتبه لکه مالک ابن اوس وی ما د عمر بن الخطاب رضی الله عنه نواوري د چې کلم مالک فیر هغه مالی غنیمت خلقو ته بیان کاو چې خلق د دې مال زم مستحق نه یو بل سو کم زیات مستحق نه دی بلکې دا مال چې موږ تقسیمو لکم تقسیم چې موږ الله خو دلې دی او کوم تقسیم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي په طریقه باندې به تقسیمو یو کس ډیر مستحق د بل کس نشي کېدلی او ویل چې بده کې بعد خلکو خیال ساتل شي د غید مراتب او د وجنه چا چې اول اسلام راوړل دي چونکه هغه سخت او تکالیف ډیر تیر کړی دي داغه په کې اول لبر خیال ساتل شي بیا کوم کس چې هغه jihad کړی دی او کوشش کړی دی اسلام د نشر اشاعت لپاره داغه خیال په کې ساتل شي او دارنګي کثرت العیال د چا چې بال بچتي بچیشتره خزشتره داغي او بګل زیات خیال ساتلی شي او د چا چې ذریات ډیر دي داغي په خیال ساتلی شي او زه د دې مستحق تاسو نه یم چې کلمات ډیر په ملاوي او تاسو په کم ملاوي دیو جن یو روایت کې راغلي دي ربيع ابن زیاد الحارثي د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د دې جون تنګوالي ولید کپڑے هم دې ښه نه وي خوراک هم دې مزدار نه یو پیر دې راغی د ربيع بن الحارث ربيع بن زیاد الحارثي دا راغی نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه تی ویل امیر المؤمنین استاد بد حال منګ یینو کپڑے دې مخيري دي خوراک او اسکا کم دي خنه دي پیزارم دي خنه دي ډېر مستحقي چې تا نرمي کپڑے واغوندي خ خوراک وکي او خ مزدار سوريزه ل پیدا کی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه قرند کې سړیو او خوا کې با 24 ګټي یو دورا پرتو یو کوړه پرتو یو چابک په پروت او کوړه راوغست په دې سر باندې ولې گزارو کو ورته تا د الله د رضا لپاره دا خبر اند کړی ما صرف ما ته ځان نږدې کې ته په دې باندې
زه په دې پوهېږم چې پتا کې ډېر خیر پروت دی، خدا خبره تا زما د خوشحالۍ دپاره کړې ده، الله د رضا دپاره یې نه کړې. بیا ورته ویل تا ته پته شته دي زما د دې خلکو مثال تا ته معلوم دی چې زما د دې خلکو څه مثال دی زما د دې رعایا؟ هغه ویل امیر المؤمنین ما ته پته نشته دی. بل ما ته ویل چې زما د دې خلکو مثال هغه دا دی چې ملګری دی په سفر باندې روان دي، په لاره کې ټولو خرچه راجمع کړه او د یو کس سره خرچه وسپاري چې موږ باندې به ته خرچه کوې. آیا د کم کس چې دا خرچه سپارلې ده د لپاره دا جایز دي چې د ځان له مستقل طور باندې په دغه پیسو ځان له سوالي؟ هغه ویل امیر المؤمنین زما مثال هم د دې خلکو سره دغه شان دی، ما ته ذمہ داری سپارلې شوې ده، زه ځان له څه شی نشم اخیستلی. بیا یې داسې وکړه هغه چابک یې ما مخې ته راګزار کړ، ما ته یې ویل چې ما په تا باندې ګزار کړی دی، خو داسې وکړه چې ما نه بدله واله، ما له غوسه دغه ټایم کې راله ما نه بدله واله. هغه ورته ویل نه امیر المؤمنین ما د الله د رضا دپاره او ستا د عظمت دپاره چې ته اوچه شخصیت یې بس ما ته معاف کړی. هغه ورته ویل نه زما عظمت پرېږده، یا مې خالص ته الله د رضا دپاره معاف کا او یا د خپله بدله واله. هغه ورته ویل بس ما د الله د رضا دپاره معاف کړی ویلم. دغه انصاف خو دغه عدل و. عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو کار دا کړو اهم چې هجری تاریخ د دې آغاز عمر کړی دی، مخکې د میلادي تاریخ کوم چې دا هجری تاریخ دی د دې ابتدا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه نه شوې ده. المستدرک کی امام حاکم روایت نقل کړي، امام ذهبی متصحیح حاکم متصحیح لري. سعید بن مسیب رحمه الله نے فرمایي چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه ملګری راجمع کړو چې موږ خپل تاریخ مقررو، چونکه د روم او د فارس کوم تاریخ دی پای کې څه کمې زیاتې شته، کله په کال کې میاشتې سیوا شي کله کمی شي، موږ خپل تاریخ مقررو. نو ملګری راجمع کړو نو دلته څو خبرې وي چې دغه نه تاریخ ابتدا وشي، یا د نبی صلی الله علیه وسلم د ولادت، یا د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت، یا د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت، او یا د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات. چونکه د نبوت او دارنګي د ولادت د نبی صلی الله علیه وسلم دا غیر سی یقیني پوره تاریخ کې اختلاف او هغه متعین نه کړ، او د تاریخ وفات دغه نه هجرت مقرزه کړه چې هغه د غم ورځ و. علی بن ابي طالب رضی الله عنه نے مشوره واغسته، هغه ورته ویل چې د هجرت نه موږ خپل تاریخ شروع کو چې په کوم ورځ نبی صلی الله علیه وسلم هجرت کړي، اق ورځ موږ خپل تاریخ مقرر کو. یو روایت کې راغلی چې عمر بن الخطاب ویل چې دا ورځ کې سیده چې قران کې الله دې ته اول یوم ویل دی، لمسجد الاسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. مسجد قباء بارک ویلو خامخا مسجد چې دغه بنیاد په تقوا باندې خودلې شوی د اول ورځ نه، یته اول ورځ ویل اول ورځ د هجرت. بس دغه نظم تاریخ آج شروع شو هجری تاریخ د عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا دغه کارنامه ده. بیا بل امیر المؤمنین لقب ته تسنګ ملاو شوی دین مخ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تبا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل کېدو. بیا څو وخت پورې با عمر بن الخطاب ته خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل، خلیفۃ رسول اللہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خلیفہ دی ابو بکر صدیق داغه خلیفہ. یو ځل داسې وشو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امیر د عراق چې کوم والیو هغه ته خط ولیکو چې ما تا دو کسان چې بهادر کسان وي او شریف خلک وي، شریف عزتمن خلک وي، دا ما ته لګ راولېږم، زه د هغې د عراق والا مبارک لږ تپوسونه کوم، لږ حالات یې زده کوم. نو امیر عراق چې و هغه ته دو کسان راولېږل، لبید بن ربیعه او عدی بن حاتم رضی الله عنهما، دا دواړه کسان یې ورته راولېږل. دی دواړه چې کله راغله خپل سورلو باندې مسجد نبوي دای چې کوم مخه وا هغې کې هلته خپلې سورلې کېنولې، بیا مسجد ته راننوتل. عمر بن العاص رضی الله عنه هلته ناست، هغه ته یې ویل دا سکار وکړه
چې موږ له اجازه وغواړه د امیر المؤمنین هغه د امو واورید ورغه عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته ویل یا امیر المؤمنین لبید بن ربيعه او عدي بن حاتم دواړه راغلي دي سره ملاقات ولواړي عمر ځان هو د نوم مخ کې نه اوریدل وسی واوریا امیر المؤمنین وتی وی ورته عمر په دې نوم کې تاسو څه خوبي معلومه شوې ده ما ته ور دي خوبي خې علي په زبر ته وزم اورته بالکل امیر المؤمنین دوه کسان لبید بن ربيعه او عدي بن حاتم چې تارا وختلی دي اغیر عالم مسجد کې ما ته ویل چې موږ لا اجازه وغواړو د امیر المؤمنین دا نو ما ته خو لګید چې واقع د امیر المؤمنین دی ځکه موږ مؤمنان یو دا ټول خلک او ته زموږ امیر نو امیر المؤمنین ځکه او ته بالکل او دا خبر ټیک د چې تاسو امیر مو تاسو مسلمانان یو مؤمنان یو نو امیر المؤمنین لقب وتدقه واخنا هغه ته شروش بل امیر المؤمنین عمر بن الخطاب خسته صفات او داغه کورنۍ ژوند او بار د خلکو سره ژوند دای متعلق صاحب واقعیت به ذکر کو دارګه د اهل بیت او داغي اکرام او داغي تعظیم دا یو خبره اهم دي سبنن ذکر کو ان شاء الله سبا دغه ذکر کل صفاتو کې داغه یو صفات ادا او چې د الله نړۍ ریدون کې وو سره دې چې طبيعت ډېر سخت وو خدایي باوجود الله نړۍ سخت ریدون کې وو یو پیری یو باندې شهر راغی دا چې کله خلیفہ وي باندې شهر راغی او باندې شهر دته مخاطب یو شاعری ویل هغه شعر کې دا ویل یا عمر الخير جزيت الجنه اے عمر چې خیر دې راجم کړې دې او تا ته دې الله په بدله کې جنت درکې جهز بنياتي وامهن زما بچو ته زما لونو ته او دارنګ د اسما د لونو مور ته لکه سامان راکلاله اقسم بالله لتفعلنه او باندې چې ویل زپ الله قسم کوم چې تبرا کار خامخا کې نو هغه وتیل اشاره چې کله ووري عمر وتیل په عربي کزب تعالی صدر نکما صاحب بچول صدر نکم استاد خضر صدر نکم نبی بچي نا ورتل اقسم اني سوف امسينه قسم کوم چې زو به لاړ شم نو زماد الله په ذات قسم دې چې زو به لاړ شم نو عمر وتیل چې لاړ شنه بیا بچي باندې چې وتوي والله عن حالنا لتسألن عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات منه ز قسم کوم چې زما د حال بستانه تپوس کېدلې شي پاور شنور تپوسونه بم کېدلې شي والواقف والمسؤول بينهن او څوک چالت ولاړ نه هغه جواب ورکړي زما بارکی بستانه تپوس کېدلې شي په ورځ د قیامت نورم ډیر تپوسونه کیږي نو کوم سړی چې دا نه تپوس کېدلې شي هغه وضاحت کوي والواقف المسؤول بينهن او کوم سړی چې هغه درولې شي هغه په مابین د دوړ کې څه مطلب یعنی جهنم او جنت مینس کې به اما الى النار و اما الى الجنه یا به ورته یا به جنت تزي واستعفخلا ورځ قیامت بستانه تپوس کېدلې شي په سره کېدلې شي تاسو مبارکه یا به جنت تزي یا به جهنم تزي عمر بن الخطاب رضی الله عنه ډېری دونکو سره دا خبرې چې کله ووري د آخرت د تذکره ووري د راوي وي دومره وجړل چې دا ګیره د وښ کول لم دشوا وري هغه آخرت د طرف پیاشو چې زه خو امیریم زمانه وته پوسونه کیره ټول خلکو بارک دا معمولی خبرې نه مشریع او امارت زمون خلک مشریع او امارت ډیر غواړي حالان کې دا ډیر مشکل کار دی مخکرو علماء ته چې کله د بادشاہي وچ راشه قضاوت وکام به انکار کوي امام ابو رحمت الله علیه ته منصور ویل بادشاہي دغه وکړه قضاوت وکړ نه کومل جیل ته ورته خو لکم قضاوت اته پته وا چې کزه فیصله کوم دی فیصله مبارک الله مانه تاسو کې پورز قیمت که خطا شو من راګیری می دوی هارون الرشید یو پیری و چې کله د امیر شوم بادشاہ شوم یو عالم ته ویل چې ما ته نصیحت وکول عالم متړي راځي خبره وکړه ورته چې هارون او رضیات لرا چې د هر سړی نه بعد د خپل ذات مبارک ته پوس کېدلې شي
یا به تیر خپل بچو بارکه تپوس کېدلی شي، خو ستا حالات پدای چې د ټول خلکو تپوس بستانه کیږي. تیار کو ته ځان بس. نو هارون رشید په چغو باندې وجړل چې دا خو ډېر ګران کار دی چې د دې هر شخص بارکه زبانه تپوس کېدلی شي چې دله دی ولې حق نه ورکړي، دله دی ولې ورکړي، دله دی ولې نه ورکړي. دا خو ډېر ګران کار دی او ډېر مشکل کار دی. د مونږ خلکو مشرۍ ته ډېر خوشحاله مشر کوي، ما وایي چې مشر شم وایي، خو دغه ورځ د ودرېدو د خلک بالکل غافل دی چې الله مخې ته ودرېدل. یو دا روپۍ حساب، یو زما خپل روپۍ دی هغې به حساب زه ورکوم، خو چې بادشاه هغه به د هر سړي د روپو حساب ورکوي. نو عمر بن الخطاب زیات وژړلو، بیا خپل خادم ته ویل، خادم ته ویل چې ورکدله زما کمیس. ویل قسم په الله، قسم په هغه ذات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه را لېږلی دی، زما سره بل کمیس تشه سیوا د یو کمیس نه، په دغه یو کمیس ته ورې کول ما څخه نور څه نشي زه تعالی درکم. او دا په دې وجه نه چې د دې شعرونو په وجه خود ما ته آخرت را یاد کړه، هغې د وجه نه دا ولا ورکه. تاریخ بغداد کې امام خطیب بغدادي دا واقع نقل کړی او داسې عجیب صفات پکې چې پیری یو سړی چې کوم دی هغه ورته راغی، هغه مخکې واقع په شان یو سړی ورته راغی، د دې خلکو تپوسونه کول، موږ چې ورته اوس کلي کچهري ویو، کلي کچهري د دې خلکو تپوسونه کول په دې علاقه کې چې هر چاته څه تکلیف دی. عمر بن الخطاب مخ په دغه شان تر کلي کچهري کوله. یو پیر یو ناس ته خلک راځي مکړه تپوسونه ته کوي، په دې کې یو سړی راغی ورته امیر المؤمنین فلانی سړی په ما باندې ظلم کړی دی او ته ما سره لاړ شې، یا به دې شي گزارو کو باندې سر باندې چې چکر باندې وکړ چې ته نه ګوري کله چې تاسو لراشه خپل حاجتونه ماته نه پیش کوي، خو چې کله زه مصروف شم تاسو راځئ. سړی ډېر سخت بې سوره شو. بس عمر بن خطاب رضی الله عنه ډېر زر واپس کېدونکی و، فوراً یې ورته چابو قرار ته ویل ما نه بدله واله ویل، هغه ویل نه ما د الله لپاره معاف کړی ویل، او بیا ورسره کسان ولېږل. دا یو صفت پکې و چې د خپل ځان محاسبه، بل غټ صفت پکې دا د خپل ځان محاسبه او د خلکو محاسبه، چونکې قرآن کې موږ ته د خپل محاسبې ذکر راغلی دی. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه، اور چې تاسو به پیش کړئ شي الله ته، هیڅ قسم خبره به پټه نه پاتې کېږي، وړه یو که غټه خبره دا به رامخې ته کېږي. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. که نیکه خبره د هم به سړی د ذرې په مقدار باندې، او که بده خبره د ذرې په مقدار هم به هر انساني ني. الله مخکې دا تنبیه هم تراکوي. نو عمر بن الخطاب ویل حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا. ځان سره نه حساب وکړئ مخکې چې تاسو حساب کېدلی شي. بیګا کې موږ چېرته حساب کړی په ایمان یې وی موږ چې کله ماسوتن سبوري حساب هم ځان سره کړی دی ورځې چې دا څومره ټیم تېر شو، دا نن ورځ تېر شوه، په دې کې زما څومره ټیم د الله دپاره تېر شوی دی، څومره ټیم د شیطان دپاره تېر شوی. دا حساب چا کړی دی؟ یوازې د پیسو حسابونه موږ کوو، ځکه خو زمونږ زندګي جوړېږي نه، د الله نه ورځ په ورځ لرې کېږو، ورځ په ورځ زړه سختېږي او د اسلام نه نفرت پیدا کېږي. ولې حساب نه کوو د خپل ځان سره؟ مخکې ځان سره د حساب وکړئ چې تاسې حساب کېږي که نه. نن ځان سره حساب وکړو، نن ځان وتله چې څومره په دین باندې قایم مخکې دی شي بهتر تللی کېدلی شي. نو حساب عمر بن الخطاب رضی الله عنه ځان سره کاوه. یو پیری علی بن ابي طالب رضی الله عنه هغه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه سره ملاو شو چې په سورلۍ باندې سور ډېر په تیزی روان دی. علی بن ابي طالب ته امیر المؤمنین چرته روانې دي په تیزی باندې، خیر خو دی او ورته د صدقې چې کوم خوان دي د بیت المال چې کوم خوان دي پای کې وخ تختېدلې دی، او هغه وخ ګورم د څه احساس ور سره دی. دا نه موږ خو بل ته یو چې ورځه پسې اله پولیس ورېږي اله فوج ورېږي فلان ورېږي فلان ورېږي په خپله باندې منډې وهي. حالان کې مجاهدین ډېر شي، ملګري ډېر شي دي، بچي شته خو په خپله باندې په سورلۍ هغه ناستې په اوښ پسې منډې وهي، اوښ راګېرئ. علي بن ابي طالب ورته ویل امیر المؤمنین
تا د خپل ځان نه وروسته کوم چې خلفا راځي هغې ډېر په مشکل کې واړتل دا کارونه هغې نشي کولی ورته ابوالحسن دا د علي بن ابي طالب سپیکر ابوالحسن ما ملامته کوه په دې باندې قسم په هغه ذات چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې رالیږلی دی ما دا یقین دی که چرته دریای فرات د هغې په غاړه باندې د بیزې او بچې مړ شي که نه هم به د عمر نه الله تپوس کوي دومره احساس ورسره دا محاسبة النفس دی ولې هغه ته دا پته و چې نبي ویلي وو کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته هر یو په تاسو کې ذمه دار دی او دا به د خپلې ذمه دارۍ تپوس کېدلی شي سړی په خپل کور کې ذمه دار دی او بادشاہ چې کوم دی هغه د ملک ذمه دار دی زنانه چې کوم دی هغه هم ذمه داره ده نارینه هم ذمه دار دی هر چا د خپلې ذمه دارۍ تپوس کېدلی شي د څه د ړندو کاته خو نه ده یا ړندو کاته ده دومره احساس هغه سره ورسره و دیو جن یو پیری ابو سلامه وی زه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه خواته ورسېدم وی هغه ټیم و چې په حرم کې کم چې وضو خانه وه هغې کې سړو او دارنګې ښځو یو ځای اودس کاوه هلته نو عمر ځانهو هغه ابو سلامه ته یې ویله ابو سلامه وی چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه اول ورغې هلته را سړي او ښځې وشړل ښځې ځان لیکلي او سړي ځان لکه ګزارۍ مزارۍ پې وکړې چې تاسو ما نه منع کړي چې یو ځای به دلته اودسونه نه کوئ اختلاط به راځي ولې هغه ته پته وه چې د نارینه او د زنانه اختلاط ډېر مضر دی ډېر خطرناک دی هغه بېله خبره ده چې اوس مشکلات دي دغه نه کېږي مشکل دی نه جدا کېږي خو هغه ټیم کې کېده څه ناڅه نو ښځې او سړي چې کوم دی وشړل را وشړل ګزارۍ مزارۍ پې وکړې ابو سلاوي ما ته غږ ما ته چې حاضر یم امیر المؤمنین ما ته چې ستا د حضور اړول څه پیدا نشته څه دي ده تا ته ما نه ویلي چې د ښځو دپاره ځان له ځای او د سړو دپاره ځان له ځای چې یو ځای اختلاف دی د هغې په دې کې به دې خوا راغی علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغه سره میلاو شو هغه ته وایي علي ته علي یریږم چې الله مې هلاک نه کړي او ورته ولې امیر المؤمنین ویل یریږم په دې باندې چې الله مې هلاک نه کړي چې دلته د الله په کور کې د الله په حرم کې سړي او ښځې مې وزغلول الله مې راونیسي چېرته چې تا ولې زما په کور کې خلکو ته تکلیف ورکړو علي بن ابي طالب ورته تصریح ورته امیر المؤمنین تم یو حاکم د حکامو نه که تا دا کار د دیو د خیر خوایي دپاره کړی د دیو د اوچتوالي دپاره د دیو د عفت دپاره دې کړی الله تا چېرته نه رانیسي که خپله څه کینه او عداوت او ضد دي نه وی به د الله رانیسي په هغې باندې هغه بیا څه نه څه خوشحاله شو امام عبدالرزاق خپل مصنف کې دا روایت نقل کړی دی دا محاسبة النفس د خپل ځان سره د کلک حساب چې څومره کلک حساب به کاوه د خپل ځان سره د حساب دپاره نور عجیب واقع ان شاء الله تعالی بل جمعه کې به ذکر کو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين